أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سورة فتح مدنی سورت تے قرآن شریف کی مصحف عثمانی کی 78 نمبر دے او د نزول په اعتبار سره 119 نمبر سورت تے 29 آیاتونه او 4 رکوګانو باندې مشتمل دے. مضمون د سورت آغا پدې کې اشاره د فتح د مکې ته او صلح د حدیبیه هغه جزئیات پکې الله بیانوي چې د کفارو سره لاسلیک شوی و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی شان پکې الله بیانوي او داغه د ملګرو د صحابه کرامو استقامت او د دین جذبه او دین باندې حمیت او د کفارو د جاهلیت حمیت بیانوي، حمیت الجاهلیت چې هغوی په کفر او په جهل باندې څومره غیرت کو او دارنګه الله پاک نبی علیہ السلام سره د فتح وعده کوي او د سورت په آخر کې الله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم نبوت ذکر کوي، محمد رسول الله، او بیا داغه د ملګرو صفت الله کوي والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. الله رب العزت دا سورت کوم وخت نازل کو؟ نبی علیہ السلام چې مدینه منوره ته هجرت کو نو شپږ کاله په مدینه منوره کې تیر کړه، تر شپږ کالو پورې خپل وطن مکه مکرمه نه ولیدلی او داغه د دیدار نه محروم او مکه مکرمه به ډیره را یادېدله، یو په دې وجه چې د آبا او د اجداد وطن دی، د پلار او د نیکه اول ته مبارک پیدا شوی او خاپوړی کړي او زندگی تیره کړې وه، او دویم په دې وجه چې هلته د الله خانه کعبه ده، ابراهیم علیه السلام هغه آباده کړې او د نبی علیه السلام نیکونو، او دارنګې مکه مکرمه په ټوله نړۍ کې الله ته غوره ځمکه ده، د خدای پاک کور دی پکې، آب زمزم دی پکې، ملتزم او حجر اسود دی پکې او ټول غوره ځایونه دي. نو نبی علیہ السلام ته به مکه مکرمه ډېره را یادېدله او ویل به چې کاشکې موږ یو وار تللی وی او دا هم دیدارم کړی وی، خو موقع نه برابرېده ځکه مکه کې مشرکان ډېر په شور او زور کې وو. نبی علیہ السلام مبارک نشو کولی چې ور داخل شوی وی، بیا خونریزي کېدله. په دې منځ کې د بدر غزا مو شوه، کفارو شکست وخوړو، د احد غزا هم رامنځته شوه چې کله شپږم کال د هجرت شو، شپږ کاله د نبی علیہ السلام د وطن نه په جدایي کې تیر شو، نو په شپږم کال د هجرت باندې خوب ولیدو. نبی علیہ السلام د دې خوب ګوري چې مکې مکرمې ته داخل شوی دی او طوافونه کوي او څه ملګري مو ورسره دي او ځنو د احرام نه په خلاصېدو باندې سرونه کل کړي دي او ځنې د احرام نه په خلاصېدو باندې سرونه لنډ کړي دي، ځکه احرام نه چې حاجي صاحب حلال شي نو سر به کلی یا به لنډی، محلقین رؤوسکم ومقصرین وروسته را روان دی. دا خوب یې ولیدو چې طوافونه هم کړي، حج هم کړی دی او سرونه یې لنډ کړي یا کل کړي دي، او د پیغمبر خوب خو دا یو مستند دلیلی زمونږ او ستاسې د خوب غوندې نه یو زمونږ خوب دی. د عامو انسانانو خوبونه په 3 قسمه دي، دا یاد ساتئ، 3 قسمه خوبونه مونږ او تاسې ګورو. یو ته ادغاث و احلام وی او حلم یا احلام، احلام جمع ده و حلم. نو
او یو ته حدیث النفس وای او بل ته مبشرات وای. درې قسمه خوبونه عام انسانان ګوري. حلم او احلام هغه خوبونه ته وای چې شیطان انسان ته ورچي په خوب کې شیطانی حرکات کوي او ګډ وډ خوبونه ښځې ګوري او یو شی بل شی ګوري. بعضې وخت کې بې ضرورت د غسل هم راپېښ شي. نو دغې ته احلام وای شیطانی خوبونه او غلط شیونه پکې ګوري غلط حرکات پکې ګوري او کوي. او دویم قسم هغه خوب دی چې هغې ته حدیث النفس وای. حدیث النفس هغه خوب ته وای چې په د ورځې کوم کار کړی د شپې هغه ګوري. دیکان پکې للون کوي د شپې یا لو کوي. مستری او نجار پکې خپل کسب کوي. کلندران پکې چغې وای دا پېښور کې مزدې وي ګوټ تا کال له بتلین و کلندر زما د مقتدیانو هم ډېرې وي. هغوی به ما سره رو جماعت یې کو خندلې وای استاد چې مونږ خوب کې هم کله وای زمونږ کلندر چغې وای چې اشنغری پیردوس کابلی. نو دا وجه دی چې د ورځې چې وکړي د شپې خوب کې هماغه ګوري. متل دی وای پیشو د شپې خوب کې غوښې ګوري. نو دې ته حدیث النفس وای. او دریم قسم خوب دی چې موږ او تاسو ګورو هغې ته مبشرات وای. زیری ورکوونکی مؤمن سړي ته دا مبشراتو په رابطه باندې د الله پیغمبر فرمایي چې دا 40مه حصه د نبوت ده. او ځینې روایتو کې راځي چې 40مه حصه د نبوت ده. د دې تحقیق چې نبی علیہ السلام ورته 40مه حصه ولې ویله ملا علي قاري سے مرقات کې ډېر علمي تحقیق پکې کړی جوار هغه اوس دلته نشو چېړلی. دا هغه خوبونه دي مبشرات چې انسان مومن ته الله پاک یو ښایسته حالات پکې ښیي. نبی علیہ السلام وګوري صحابه کرام وګوري د قرآن کریم تلاوت کوي راتلونکي حالات پکې الله ورته ښیي مستقبل کې چې تاله دا راپېښېدونکي دي او دا واقعیت ته داسې کېږي. نبی علیہ السلام فرمایي د نبوت او د پیغمبرۍ نور یو شی پاتې نه شو. ټول علایم او معجزات ختم شو الا المبشرات. دا زیری ورکوونکي خوبونه لا پاتې دي چې دا به ګوري. او نبی علیہ السلام فرمایي رآها المؤمن او رؤی له چې مؤمن خپله وګوري یا ورته بل څوک وګوري او رؤی له. لکه مثلا زه تا خوب کې وګورم ډېر ښایسته مونځ کې یا عبادت کې بیا تاله ویم ولا خوب کې مې ښایسته ولیدي. دغې ته مبشرات وای. دا نیکان بزرگان دا ګوري. د اولیاء باره کې چې الله فرمایي لهم البشرا فی الحیات الدنیا دوی دپاره خوشحالي ده زما اولیاءو ته په ژوند د دنیا کې. نو یو روایت امام حاکم په مستدرک کې دام را نقل کړی چې دلته د لهم البشرا نه مراد دا ښایسته زیري دي. اولیاء به ښایسته زیري ګوري یعنی ښایسته خوبونه به ګوري. دغه خوبونه چې ښایسته خوبونه یي بعضې وخت کې د حالات د ملک پکې سړی وګوري را روان یا د ځان په رابطه وګوري او کټ مټ همغسې بیا وشي. نو دې ته مبشرات وایي. یو بزرګ عالم دی اوس وفات شوی د کابل د موسیې د علاقې دی د افغانستان په سطحه لوی بزرګ او تقوادار عالم او شیخ الحدیث و. هغه ویل ما خوب ولیدو د ظاهر شاه په وخت کې اخري شپې وې چې دا د کابل د ارګ دا ګنبده چې ده دا په منځ دوه پړکه شي. وایي ما ته د څرخ مولوي صاحب وایي دا یو بل بزرګ هغه زمانه کې چاله پړی راوړه چې دا وتړو. وایي یو پړی راوړم بل پورې ګنډه کړم بل پورې ګنډه کړم یو شپږوره سیم ګنډه کړم د ارګ دا ګنبده مې تاوله خو چې هر څومره تاوه کړې یو سړک شو چې دوه ځایه شوه وغورځېده راټینګه نه شوه. ظاهر شاه خو 40 کاله بادشاهي کړې وه د چا دا تصور چې دا به خاتمه مومي. وایي چې راویښ شوم وایي د څرخ مولوي صاحب او زما پکې اختلاف شو په دې خوب کې. هغې ویل چې بس یو څو وخت شته دی یو څو میاشت یا کال نیم. وایي ما ویل بس ختمه ده قصه. وایي زما خوب و تعبیر او د هغه کشف و. هغې ویل ما په کشف کې لیدلي چې یو کال نیم شته. وایي ما ورته ویل چې نه تعبیر د کشف نه قوي دی ځکه دا مبشرات باچهی نوره ختمه ده. وایي 5-6 ورځې نه وې تېرې چې داود پې کودتا وکړو کیسه یې ور ختمه کړه. هغه ګنبده چې وشکېده دا مطلب و چې دا سړی نور ختم دی. بیا وایي د داود خان باچهي شوه. وایي بیا مې خوب ولیدو. نو چې خوب مې ولیدو واړه واړه کوکري او سپي دي ارګ ته ورننوځي او داود خان یې د خپو نه نیولی د خنګرو نه راکاږي. هغه چې هر څو طرفه کې ووایي راووایي خو دا سپي نه پرېږدي.
حتی چې را چپی کړلو او دانګې وانګې کړلو سړی وای چې راویښ شوم وای ما دا تعبیر وکړو چې کمونیستانو اخلاق اکثره د سپو غوندې هغه زمانه کې حیا پکې نه و شرف پکې نه و اخلاق پکې نه و خلقین پرچمین نو ببرک او نجیب او کارمل او کشمن او فلانې او دغه خلک را جمع شو او داود یې د سپو غوندې دانګې وانګې کړلو او د افغانستان هغه قوي سلطنت یې د منځه ویوړو دغه خلقین او پرچمینو د افغانستان هغه قوي سلطنت چې د منځه ویوړو بیا افغانستان ښه ورځ نه ده لیدلې تر ننه پورې دغه ناورین لګی دی نو خدای خبر چې دا به څه وخته پورې دا انقلاب رواني دا د دغه څو کسانو د لاسه دا کار و شپږو کسانو وروسته تلي وو اول ته دغسې تربیت ورکړی شوی ورته نو دا مبشرات ګوري ځینې انسان یو عالم و بزرگ هغه ویل ما خوب ولیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خوب کې ولیدو دا سړی قاضي و قضا یې کوله وای نبی علیہ السلام مې ولید چې جامې بالکل ویستلې بربند دی و یو سپین جامه کې ځان راتاو کړی سپین کتان غوندې دی چې راویښ شوم وای ګبراو مزال سره چې دا څنګه نبی علیہ السلام مې بربند ولیدو سپینه جامه یې ځان نه چاپېره کړې وه و یو بزرګ عالم ته ورغلم دا خوب مې ورته وویلو چې هغې زه نه پېژندم چې دا ګنې قاضي دی وایي راته وویله چې ته قاضي د مسلمانانو رشوتونه او مردارې خورې او ځان ته د سپینه جامه ورغوستې په سپینه جامه کې دا قاضیان خو داسې وي علمي جامه کې که نه خو ټولو مردا رشوتونه او ناولې خوري وایي راته وویله چې نبی علیه السلام فرمایلي چې چا زه په خوب کې ولیدم اندازې ما دا ډېر روایت په دې کې شته من رآني فی المنام چا چې زه په خوب کې ولیدم نو دی اندازه لیدلی ما فإن الشیطان لا یتمثل بی شیطان زما په څېره نشي راتلی شیطان د هر چا شکل جوړولی شي کله د یو اولیاو په شکل کې راشي د نیکانو خلقو خو د نبی علیه السلام خواره نشي جوړولی چا چې نبی علیه السلام ولیدو بس د واقعي چې پیغمبر د خدای لیدلی دی نو که ښایستی ولیدو د ده سړي ایمان ته دا خبر راځي د اعمال او ایمان یې قوي دی که بدرنګې ولیدلو خراب یې ولیدلو غوږ یې نه و پوزه یې نه وه یا بل شکل نو دغه انسان په دې کې نقصان دی علماو لیکلي د نبی علیه السلام مثال داسې دی لکه شیشه شیشې ته چې سړی ودرېږي نو که خپله ښایستی ځان به پکې ښایسته ګوري که خپله بدرنګي چې ستا پوزه کږه ده او شیشې نه ګوري چې ولا دا شیشه خرابه ده ماتوم یې زما پوزه پکې کږه ښکاري نه دا ستا پوزه کږه ده شیشې کې نقصان نه دی نو نبی علیه السلام مبارک هغه که خراب وګوري دا نقصان هغه ته نه دی راځي علماو لیکلي دا مرئي ته نه دی راځي دا رائي ته راځي دی چې چا لیدلی هغه ته دا دارنګې نور پیغمبران چې خراب وګوري او صحابه کرام بدرنګ وګوري خراب وګوري دا دغې سړي ته دا راځي دی او ما ته یو کس خوب ویل ویل ما نبی علیه السلام خوب کې ولیدو دا پوزه چیته غوندې وه نو ما هم بیا ورته دا ویل مل ځان اصلاح که لږ ویل نور ډېر ښایسته و خو داسې ومل څه نقصان در کې شته هغې ویل او ما کې یو نقصان شته چې زه دا فلمونه ګورم په موبایل باندې د ښځو فلمونه ګورم نور ښه نیک سړی و پنځه وخته مونځ یې کو تلاوت یې کو خو دا ښځې موبایلو کې لیدي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ځان داسې وښود چې دا پوز یې چیته و او خراب ښکارېدو دی هغه ویل زه به توبه وباسمه نو دغې ته دغه وایي مبشرات وایي دې خوبونو ته چې مسلمان یې وګوري او ښایسته حالات پکې وګوري دا منګړت نه دي دا صحیح خوبونه دي ځینې خلک نیک خوبونه هم نه مني او سلفیان وغیره هغوی وایي دا منګړت خوبونه فلانې نه اولیاء کرام او بزرګان دوی ته الله پاک دا راتلونکي حالات د مستقبل په خوب کې ښیي او خوب یو حقیقت دی چې داسې کېږي او انځري ملا صاحب یو بزرګ تېر شوی ده نجم الدین اخندزاده صاحب مرید د اډه کې چې زیارت اخندزاده صاحب د ده مرید دی انځري ملا صاحب هغه خوب ولیدلو وایي خوب کې راته نبی علیه السلام راغی د داود خان شپې وې نبی علیه السلام که د ظاهر شپې وې وایي رسول کریم صلی الله علیه وسلم خوب کې راته راغی ما ته یې وویله چې ملا صاحب خدای دې خیر کې خدای دې خیر کې وطن ټول د روسانو نه ډک شو وایي چې راویښ شوم روسان هغه وخت کې لا نه و راغلي وه ما دا تعبیر وکړو چې دې وطن له به روسان راځي وایي بیا رښتیا څو کاله پس راغله دې وطن نو دا خوبونه ځینې وخت کې الله پاک بنده ته ښیي چې راتلونکي کې تاله حالات ښیي چې دغه شي نه ځان ساته او په دې طریقه روان اوسه خپل مقصد ته راځم نبی علیه السلام مبارک ته خوب ولیدو د انبیاو خوبونه دا دلیل دی خو یو مسله بل هم یاد ساته چې د عام انسان خوب دلیل نه دی په شریعت کې ښه خوبونه به ګوري خو دلیل نه دی په دې معنا باندې دلیل نه دی د دې مقصد د دې خبرې دا دی که تا ته خوب کې یو نیک سړي یو بزرګ غلطه خبره وکړه چې دا وکړه نو په تا نه ده لازم چې هغسې کار وکړي یو کس ما ته راغی پېښور کې
و یو پلانې بزرګ زیارت والته نږدې وای دا مې خوب کې ولید راله ویل چې ښه ډېرې شنې شنې جنډې را باندې ودروه ما ورته نه دا خبره نه ده دا خوب په شریعت کې دلیل نه دی جنډې ودرول په قبر باندې خو نشته نو چې نشته دا کار شرع نه خلاف دی او څوک چې درته خوب کې شرع نه خلاف خبره وکړي خوب په شریعت کې دلیل نه دی ما ورته وای ښه نو د پیغمبرانو خوب په شریعت کې دلیل دی د انبیاء علیهم السلام خوب ځکه په شریعت کې دلیل دی چې ابراهیم علیه السلام چې الله خوب کې ولید او ورته ویل چې دا زوی دی حلال کا نو وخان حلال کا بیا ورته خوب کې راغی چې زوی دی حلال کا کسان حلال کا ډېر بیا ورته خوب کې راغی چې نه زوی حلال کا اسماعیل علیه السلام حلال کا نو چې را پاتېدو پوه شو او اسماعیل علیه السلام کینو ویل یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک اے بچوړیا زه ګورم خوب کې چې تا لالوم فانظر ماذا ترى فکر وکځان سره څه نظر لري حلال دي کوم کنه او زه ګورم خوب کې قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین اے پلار وکا غشي چې تا ته امر کیږي تبه ما وګوري چې زما صابرم اولاني تبه غاړه کیدم اسماعیل علیه السلام تعالی دومره پوهه ور کړی و او علامه اقبال په یو شعر کې هغه تمثيل کړی دا هغه شعر مقصد دا دی وای تاسو وګورئ اسماعیل علیه السلام کوم یو مدرسه ویلې و کوم پوهنتون ویلې و کوم یو مکتب انسټیټیوټ ویلې و خو انبیاء تعالی ماشوم توپ کې پوهه ور کړی وړو کې ماشوم دی او دته دا پته ولګېده چې دا امر زما پلار پیغمبر دی او پیغمبر ته خوب کې الله وای ما تؤمر چې تا ته د کوم شي امر شوی د بارانه هغه په ځای کې ګوره دا استنباط وکړو چې زما پلار ته الله ویلی دی نو ورته وای یا ابت افعل ما تؤمر اے پلار وکاغه شی چې تا ته امر کیږي دا الله د خوانه مجهول صيغه ده تؤمر چې الله نظر ته امر کیږي هغه شی کار وکا نو ابراهیم علیه السلام زوی قربانی ته وړاندې کو خو الله ته منظور نه و الله وفدیناه بذبح عظیم نو د پیغمبرانو خوب دلیل دی په شریعت کې هغه ته چې څو ویلې شي هغه سی بکای نبی علیہ السلام مبارک ته خدیجه بیبي ته پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله زما بچی چې د جاهلیت په زمانه کې دا غبل میړه نو او مړ شوی به کوم ځای کې خدیجه الکبرى اول بل میړه سره و د خویلید لور و به کونډه شو چې کونډه شو او دی وخت نبی رسول الله تعالی پیغمبرینو و ملاو شوی او خدیجه ډیره مالدار و مالونه به لګل شام او یمن ته په تجارت باندې او چې کله به مالونه رالو غلامانو به تن اغلا ډیره کړي او مزدوران خو اکثره د شریک باندې اغلا کوي او بل نه کړي نو نبی علیہ السلام دی وخت مکه مکرمه کې په حسن اخلاق باندې مشهور شوی او خو پیغمبر شوی اعلان او ځان لکو درویش تلیر اشکال په عمر شاور ته ویل چې دغه ځوان ډیر صادق او رښتونی او امین دی په ټوله مکه کې د صداقت یو نوم خور شوی نو د چا په واسطه ورته ویل شو کته زما د تجارت مالونو سره لاړ شي نبی علیہ السلام د خدیجه الکبرى د تجارت مالونو سره لاړو تیرې وکړ چې واپس راغی نو کوم مخکې به چې کومه ګټه ورکول چې دا غینه یو پاتې یو په نه زیاته ګټه ورکول خدیجه بیبي دا څنګه چل دی همدغه تاسو بتلې مزدورانو له دومره ګټه نو دا شخص چې در سره لاړو دومره ګټه رااله به بل وارد سکاروش نو خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها پوه شو چې دا سړی با کمال شخصیت دی خدیجه په دې وخت کې د 40 کالو په عمر کې وزن روایت کې 45 راځي او ځنې کې نور خو قوي روایت دا دی چې دا د 40 کالو په عمر کې وراجح روایت او نبی علیہ السلام د 25 کالو په عمر کې نبی علیہ السلام پسې جواب راولېګلو چې کما سره نکاح کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نکاح ته غاړه کې خدلا او نبی علیہ السلام د 25 کالو دی زمون خپل پیغمبر ډیر پاک دامن شخصیتو او د پاک دامنې لوی دلیل دا دی چې د 25 کالو زلمې 40 کلنې خځې ته غاړه دی نه دی کنه کونډه خځې ته او چې پیغله خځه کومه خو نبی علیہ السلام مبارک خپل حکمتونه د پیغمبري او په دې کې الله د تعالی ورته کشف او الهام شوی چې د دې زنانه په نکاح کولو کې ستا خیر دی وحی خلانو ورغلی پیغمبر خو نو خو مخکې د وحی نن پیغمبرانو ته کشف او الهامات او منامات او خوبونه راځي نو نبی علیہ السلام د خدیجه بیبي دا دعوت د نکاح منظور کړلو مرکه منظور کړله نو چې مرکه منظور کړله نکته ویله ترته ابو طالب صاحب هغه منځ کې لین دین برابر کړلو او د خدیجه الکبرى واده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وشو او مخکې میړی مړ شوی په کفر کې نو دا غینه بچی مړ شوی
نو یو ورځ نبی علیہ السلام ته ویل یا رسول الله زما چې د مخکې خاوند نه کوم بچی په حالت د شرک کې مړ شوي ابا کوم ځای کې نبی علیہ السلام ورته ویل ابا په دوزخ کې ځکه پیغمبر دروغ نه وایي به حقیقت وایي که څوک خوشحالیږي که خفه کېږي دا نه چې د ښځې د زړه خوشحالولو دپاره وایي چې به جنت کې حقیقت یې ورته ویل چې جهنم کې دي د خدیجې بیبي طبیعت خراب شولو نبی علیہ السلام ورته ویل خدیجې واوره تا ته به الله داسې حالت په جنت کې درکړي او په آخرت کې چې ته که بیا هغوی وګورې نه به پرې خفه کېږي آخرت کې به دا سړی په خپلوانو نه خفه کېږي چې ولا او پلار مې دوزخ کې دی ولا ورور دا به یې نه داسې به ورته ښکاري لکه پردی سړی چې په مشکل کې ویل ته به نه خفه کېږي د هغې په لیدو باندې بیا ورته ویل یا رسول الله دا ستا نه مې چې کوم بچي مړه شوي دي قاسم طیب ابراهیم نبی علیہ السلام ورته دا په جنت کې دي ویل یا رسول الله د ورقه بن نوفل په باره کې ته څه وایې مشکات شریف کې دا حدیث کې ورقه بن نوفل د خدیجې بیبي خپلوانو دا هغه سپینګیری بوډا سړی و چې نبی علیہ السلام باندې غار حرا کې اوله وحی راغله اقرا باسم ربک الذي خلق نو خدیجه بیبي ورقه او راغې کور ته ویل چې ما کمبله کې راتاو کې ساړه مې شوي نو خدیجه بیبي ورله ورقه بن نوفل ته او ورته ویل چې وراره د داسې خبرې کوي هغه کټ کې ناست سپینګیری و د ډېر سپینګیروالي نه دا وریځې راټیټې شوې په سترګو او انجیل به یې لوستو عیسوي و د عیسی علیه السلام دین دې وخته پورې چلېدو په دې دین کې ښه کلک انسان و دا سړی پخته عقیدې والا او شپه ورځ به یې تلاوت کو لکه موږ چې د قرآن پاک تلاوت انجیل به یې تلاوت کو خدیجې بیبي چې ورته دا حقیقت ویلو ورته ویله ورشه او ورته ووایه چې دا د الله پیغمبر دی او دې ته چې دا څوک غار حرا ته راغلی دا هغه ملایکه ده چې موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ته تورات او انجیل راوړي دي بس دا به پیغمبر شي او دته به تکلیف هم رسېږي خو که هغه وخت کې زه ژوندی یم زه به یې کومک او مرسته وکړم بیا نبی علیه السلام ورغی ورقه بن نوفل سره کېناسته خبرې سره وکړلې نو نبی علیه السلام ته خدیجې بیبي وویله چې یا رسول الله ورقه بن نوفل کوم ځای له تللی دی ځکه هغه مړ شوی و که نه دوزخ ته تللی که جنت ته نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل چې بیبي هغه ما په خوب کې ولیدو سپینې جامې اغوستې وې خوب کې که چېرته دا دوزخ ته تللی وی بیا به سپینې جامې نه وې بل رقم به وې علماو لیکلي که چا مړی خوب کې ولید چې سپینې جامې اغوستې دا به جنتي او که چا ولید چې توتپاڼې شنې جامې اغوستې دغې درې غوندې دا به شهید وي په شهادت به مړ شوی او که چا مړی ولیدو چې مونځ او عبادت یې کو دا به تقوادار او پرهیزګار او که چا مړی ولیدو چې ورته یې وویل چې ته خو مړ وې که نه ورته نه زه خو مړ نه وم زه ژوندی یم نو دا به هم شهید ځکه شهیدان مړه نه دي بل احیاء ولکن لا تشعرون نو وی ویله چې ما ولیدلو سپینې جامې اغوستې وې که دا دوزخي وې نو بل رقم جامې به وې سرې یا تورې به وې خو چې سپینې جامې معلومېږي چې دا جنتي دی نو د انبیاو علیهم السلام خوبونه دا صحیح تعبیر ورکوي او دا حقیقت دی نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک خوب ولیدو او چې خوب کې دغه حالت ولید چې مکې نه طواف کومه او صحابه را سره دي نو سبا یې ملګرو ته وویله ټول صحابه کرام را جمع کړه ورته ویل چې ای ملګرو ما خوب لیدلی دی چې بیګا مکې شریفې ته تلم طوافونه کومه څنګه چلو کو ملګرو مشوره ورکړه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ټولو په سر کې مشوره ورکړه چې یا رسول الله د ټولو صحابو لښکر به تیار کړو مکې مکرمې ته به لاړ شو عمره به وکړو خو جنګ به نه کوو د هغې خلکو سره د جنګیانو په صفت به نه ورځو او ځکه هغه ډېر قوي دي قوت کې دي او بیا به ډېره خونریزي وشي ور به شو خپله عمره به وکړو خو یو میل توره به ځان سره ویسو او که هغوی جنګ کوي چې دفاع ته نه وکولی شو نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته یو لښکر تیار کړو او روان شو دا حقیقت په دې صورت کې بیانېږي او بیا به انشاءالله د دې لاره کې بیا رایسار شو بیا صلح لاسلیک شو ډېر واقعات دي دې صورت کې او د صلح د حدیبیې ډېر جزیات پکې بیان شوي به وقتن په وقتن بیا بیانو اوس مې نکستونه هم خوږېږي تفسیر مې ډېر نو کتلی دا څو خبرې مې خارجي درته وکړې بیا به انشاءالله راتلونکي وخت کې پوره پس منظر بیان کړو چې مخکې لاړو نبی علیه السلام بیا څه راپېښ شو لا بیا بیانو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين الله قرآنی تعلیمات باندې موږ عمل راکړي الله زموږ صغیره او کبیره ګناهونه موږ ته معاف کړي الله حاضره جمع ټول او بخښي الله په دې کلي علاقه باندې رحمتونه را نازل کړي الله روجي او ټول عبادات خپل دربار ته قبول او منظور کړي الله مریضانو ته شفای کامله ورکړي ټول مشکلات د مسلمانانو حل کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه